بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه تاسو په درانه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترم لیدونکو که تاسو لومړی ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب سره بټن شي تاسو ته معلومیږي په هغې باندې ضرور کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ. دې فایده به دا شي چې هر کله نوی ویډیو اپلوډ کوم هغه به تاسو ته ډېر ژر د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې را رسیږي. نو راځو وخت نه ضایع کوو او خپل درس باندې پیل کوو. د نن ورځې درس موږ د کمپیوټر په پاپ اپ مینو کې د نیو کمانډ کې فولډر دی، یعنی څنګه کولی شو په کمپیوټر کې یو فولډر جوړ کړو. یو سیمپل طریقه ده چې موږ به فولډر باندې دلته رایټ کلیک به وکړو او دلته به ورته یو نوم به ورته ورکړئ. مثلا د هر څه نوم چې ورته تاسو ورکول غواړئ، مثلا تاسو ته د دغه ستاسو د کتابونو فولډر دی، دلته ورته ولیکئ باکس. نو دلته به ستاسو هر نوم چې ورته تاسو ورکول غواړئ په دې برخه کې ورته لیکلی شي. نو په همدې طریقه سره ستاسو د کمپیوټر دغه فولډر نوم ورته ورکړو او په همدې طریقې سره مو فولډر جوړ کړو. خو راځو د فولډر لپاره موږ مختلف تخنیکونه لرو، په مختلفو طریقو سره به فولډر جوړو. سم خو په نن ویډیو کې یوازې تاسو زه نن ښیم چې موږ به څنګه یو بې شکله فولډر جوړو او داسې بې نومه فولډر به څنګه جوړو. که موږ هر فولډر موږ دلته راځو جوړو نو موږ نه یو نوم غواړي. بې نومه فولډر څنګه کیږي؟ نه جوړیږي، مګر جوړیږي په هغه طریقو سره چې یو خاص یو تکتیک یو طریقه به ورته کاروي. راځو د نن ورځې په درس کې موږ به څنګه کوو چې یو فولډر هم د نوم دی موجود نه یو هم دی شکل موجود نه. په دې طریقه سره به تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر ډیټا ښه سکیور کړئ، ځکه هیڅ چاته به پته نه لګیږي چې دلته فولډر موجود دی یا موجود نه دی. راځو په درس باندې شروع کوو. اول غواړو موږ دغه فولډر چې موږ سره موجود دی د دې دغه شکل موږ ختم کړو. څه شو؟ راځو دغه فولډر موږ سره موجود دی، دغه فولډر دغه شکل موږ ختمول غواړو. نو رایټ کلیک به پرې وکړئ. کله مو چې رایټ کلیک پرې وکړو دلته پراپرټیز ته به لاړ شئ. پراپرټیز ته چې لاړئ په دې برخه کې به کسټمایز باندې کلیک وکړئ. په کسټمایز کې به چینج آیکن ته راشئ. کله چې چینج آیکن ته راغلی په دې کې د مختلفې آیکنې موږ سره موجودې دي، خو تاسو به کوم آیکن انتخابوئ. په دغه آیکنو په منځ کې د خالي ځای موجود دی په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک ور باندې وکړو اوکې به کوئ. د اوکې نه وروسته اپلای اوکې شو. څه شو؟ نو په دغه برخه کې اوس هغه فولډر هغه شکل څنګه شو؟ ختم شو. صحیح شو؟ شکل یې د دغه برخې نه ختم شو. اوس موږ غواړو چې د دې دغه نوم موږ ختم کړو. نوم خو که د دې ځای نه موږ رایټ کلیک په دلته وکړو او راځو رینیم ته راځو او دغه نوم یې دې ځای نه ورانوو او بار کلیک کوو نو بیا هم دغه نوم څنګه کیږي؟ اخلي. دا نوم یې په څه طریقه سره ختموو؟ راځو دغه زده کوو. را به شئ د کمپیوټر سټارټ مینو ته به راشئ او دلته په سرچ کې به ورته ولیکئ کاراکټر. ښه وبښئ سپیل غلط شو. کاراکټر میپ. د کاراکټر میپ باندې به دلته کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو په دې کې به تشه خانه پیدا کړئ. صحیح شو؟ ښه تشه خانه پکې کومه یو ده؟ دا یوه ده. کله مو چې دغه انتخاب کړله را به شئ دغه سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سلیکټ باندې کلیک وکړ بیا به څه باندې کلیک وکړئ؟ کاپي باندې به کلیک وکړئ او دا به دې ځای نه ختم کړئ، کلوز به کړئ. را به شئ هماغه ورک شوي فولډر ته، په هغه فولډر باندې به رایټ کلیک وکړئ. کله مو چې رایټ کلیک پرې وکړو دلته به څه برخې ته به را به شئ؟ رینیم ته به راشئ. په رینیم کې به دغه نوم ته څنګه کوئ؟ وران به کوئ او په همدغه خانه کې به رایټ کلیک به وکړئ او دلته به پیسټ باندې کلیک وکړئ. د دې نه به بهر تاسو کلیک وکړئ نو ګوره هغه فولډر هم نوم د منځه لاړ او هم شکل د منځه لاړ. صحیح شو؟ هیڅ چاته به پته نه لګیږي چې دلته ستاسو فولډر موجود دی یا مو فولډر نشته دی. ښه نو هیڅ چاته اوس پته نه لګیږي چې په دې برخه کې فولډر شته او که نشته دی. خو که چېرته موږ داسې سلیکشن راولو دلته پته لګیږي چې دې ځای کې فولډر موجود دی چې غواړو چې ښه یې پسې ورک کړو، مثلا هیڅ چاته پته ونه لګیږي نو بیا به داسې طریقه وکړئ رایټ کلیک به وکړئ او دلته به ګیجټس باندې به کلیک وکړئ. څه شو؟ ګیجټس. په دغه کې به دغه ساعت ترې راواخلئ. ساعت یو که هر یو ستاسو خوښې، خو ما دغه ساعت انتخاب کړو. دا نور به ترې زه ډیلیټ کړم.
او دغه هایډ شوی فولډر داسې راکش کړئ دې برخې ته یې راوړئ او دا سات هم پرې راوړئ د پاسه پې کېږدئ. نو اوس به هیڅ چاته پته نه لګي چې په دې ځای کې تاسو سره فولډر شته دی او که نه شته دی. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې خپل د کمپیوټر معلومات، اسنادونه او مهم معلومات چې نه غواړئ ستاسو بل څوک یې وګوري، په همدې طریقه سره تاسو هم سکیوه کولی شئ. نو محترمو دوستانو، که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوې وي، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته ژر در ورسیږي. نو اوس به یو څو ثانیې وروسته د کمپیوټر په دغه سکرین باندې به تاسو ته زموږ د چینل نورې ویډیوګانې راښکاره کیږي. په هره ویډیو چې تاسو غواړئ معلومات یې حاصل کړئ، په هغه ویډیو به کلیک وکړئ، نو هغه ویډیو به تاسو ته پلی او چالان شي. تاسو ترې کولی شئ د هغې برخې نه خپل معلومات حاصل کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.